السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. زه شیر محمد محمدی ام د پتنگ میډیا یوټیوب چینل نه دوستانو د ادوبی پریمیر پروگرام دریم درس یا دریم ویډیو ده. په دې ویډیو کې راځو انجا سیټینګ مطالعه کوو. چې انجا سیټینګ څه شی ده او څه وخت له انجا سیټینګ نه کار اخیستی سو. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ په پښتو ژبه باندې د ویډیو ایډیټینګ، ګرافیک ډیزاین، افیس او یا د وینډوز پی سي کې ویډیوګانې لاسته راوړئ، ویې ګورئ او خپل معلومات زیات کړئ، نو د ما د یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده. د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو ورځنۍ ویډیوګانې اپلوډوم تاسو یې لاسته راوړئ او ویې ګورئ او خپل معلومات زیات کړئ. دوستانو که چیرې کومه پوښتنه لرئ ماته یې په کامنټ کې ولیکئ، زه حتما د تاسو پوښتنو ته جواب وایم. نو راځئ چې یو خپل درس شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. زه شیر محمد محمدی ام د پتنگ میډیا یوټیوب چینل نه. دوستانو نن راځو د اډوبی پریمیر پروګرام دریم درس شروع کوو. راځو د فایل منیو ته وګورئ. فایل منیو، په فایل منیو کې بیا نیو ته راځو. نیو کې څه دي؟ پروجیکټ شارټکټ یې ده کنټرول آلټ ان. وګورئ دلته لیکلي، د باندې کلیک کوو. وګورئ دوستانو جنرال باندې وغږیدو. مخکنی ویډیو کې که چیرې تاسو هغه ویډیوګانې نه لیدلې د اډوبی پریمیر پروګرام، تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ. د ما په یوټیوب چینل کې سکراچ ډیسک هم ویلې چې دا ټول لوکیشنونه دي، موقعیتونه دي چې دلته د مونږ پروژې ذخیره کیږي، د مونږ ویډیوګانې غږونه ذخیره کیږي. راځو انجا سیټینګ. انجا سیټینګ وګورئ دوستان، د انجا سیټینګ یو غټ فصل ده، یوه غټه مهمه موضوع ده. انجا سیټینګ خلک هغه وخت کاروي چې کله دوی یوه غټ پروژه کاروي، ثقیله ویډیوګانې راخلي په خپل اډوبی پریمیر پروګرام کې دوی کاروي. یعنی تاسو کولی شئ از ثقیله ویډیوګانې راواخلئ، غټې ویډیوګانې راواخلئ، له انجا سیټینګ نه کار واخلئ، په اډوبی پریمیر کې هغه ایډیټ کړئ. ګورئ دوستانو چې تاسو کله انجا سیټینګ باندې کلیک وکړئ، څلور دانې اپشنونه فعالېږي. کاپي څه وخت کارېږي؟ زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې څوک اوسي چې د انجاست له کاپي نه کار واخلي، خو په خارج کې ډېر زیات دي چې تاسو کله په نیټ کې سرچ وکړئ ډېر خلک به پیدا کوي. دا هغه وخت کارېږي مثلا چې یو څوک بیروني هارډ ډسکونه راوړي، د کامرو میموریانې راوړي، هغه چې کله سیستم ته اچوي د اډوبی پریمیر پروګرام د هغوی یوه کاپي ځان ته اخلي، سیستم کې ذخیره کوي چې تر څو پورې په هغه باندې ډېر رف کار وکړي، ډېر نرم کار وکړي. راځو ترانسکوډ ته. ترانسکوډ دا یو فایل اخلي، یو ثقیله فایل، یوه ثقیله ویډیو اخلي، بل یو فارمټ ته اړوي. بل یو فارمټ ته مثلا څنګه؟ مثلا ځینې ویډیوګانې مثلا AVI دي، H240 دي، دا فشرده دي، ثقیله دي. داسې کله ته د اډوبی پریمیر پروګرام ته تاسو کله اچوئ نو په هغه باندې چې تاسو د ایډیټ په وخت کې کار کوئ بند کېږي دا ویډیوګانې. نو تاسو بیا څه کوئ؟ له ترانسکوډ نه کار اخلئ. ترانسکوډ څه کوي؟ هغه ویډیوګانې بل فارمټ ته اړوي. چې کله بل فارمټ ته یې واړولې بیرته یې راخلي پریمیر کې ذخیره کوي او تاسو به کار پرې کوئ. مثلا چې تاسو کله ترانسکوډ فعال کړه، کومه ویډیو دلته اچوئ یا امپورټ کوئ له فایل نه، نو هغه به څنګه کېږي؟ اتومات ویډیو انکودر پروګرام تاسو ته خلاصېږي، په هغه کې کنورټ کېږي. بیا د هغه کنورټ چې پای ته ورسېد تاسو بیا کولی شئ چې کار ترې واخلئ. نو د هغه خوبایي څه شی ده، د هغه ښه والی څه شی ده، د هغه ځانګړتیاوې دا ده چې تاسو د ایډیټ په وخت کې ډېر نرم او په اسانه توګه پرې کار کولی شئ. خو بیا هم زه تاسو هم چې انجاس باندې په راتلونکي ویډیوګانو کې چې د اډوبی پریمیر پروګرام پروژې دي، په هغو پروژو کې یوه ویډیو د انجاس سیټینګ ده، تاسو هغه حتما وګورئ، له لاسه یې مه ورکوئ. که چیرې د ما یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پورې زه نوې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې خبر شئ. ښه دوستانو راځو کریټ پراکسي. کریټ پراکسي دا څه معنا او کوم کار سرته رسوي؟ مثلا یوه غټه ویډیو ده، 6 GB ده، 7 GB ده، 10 GB، ډېره غټه ده. دا راخلئ تاسې اډوبی پریمیر پروګرام کې چې تاسو کله کریټ پراکسي مو فعال کړه، هغه ویډیو راخلئ پریمیر ته اچوئ. پریمیر پروګرام څه کوي؟ دا اخلي حجم یې څومره سي ګنجایش لري، څومره سي کوی سي حجم یې کموي. هغه ویډیو ډېره ساده کوي خو شفافیت یې له منځه نه وړي. نو دلته کریټ پراکسي نه بیا مونږ کار اخلو. په دې باندې راتلونکي ویډیوګانو کې زه غږیږم د اډوبی پریمیر پروګرام په پروژو کې. بل ده کاپي ان کریټ پراکسي. دا هغه څوک دی کار اخلي چې هم غواړي یوه کاپي ترې واخلي او هم پراکسي کریټ کی. اوس راځو په ترانسکوډ باندې کلیک کوو. ګورو دا ترانسکوډ څه رقم ته ده. زه دغه فقط یو مثال زه تاسو ته وایم، نورې پروژو کې کاروو. چې کله مو تاسو په ترانسکوډ باندې کلیک وکړ دغه پریسیټونه راځي. وګورئ دغه ټول ته پریسیټ وایي.
خو چې تاسو کله یو ویډیو راخلی هغه بیا کنورټ کوئ ترانسپورټ کوئ لږ وخت نیسي خو شفافیت یې ښه ده. زه راځم په د اولینی باندې کلیک کوم بیا اوکې باندې کلیک کوم یس پروجیکټ باندې زه دلته ډبل کلیک کوم راځم زه یو ویډیو اډ کوم دغه ویډیو زه غواړم اډ کړم وګورئ دوستانو ما چې کله دا ویډیو مې اډ کړله ما ته چې شی خلاصیږي اډوبي میډیا انکودر وګورئ اډوبي میډیا انکودر حتما باید میډیا انکودر مو انستال وي دې ته باید فکر وي وګورئ دوستانو کنورټ شروع سه وګورئ دا د ما ویډیو ده څه کوي دا کنورټ کوي دوستان د موږ کنورټ پای ته ورسید راځو د اډوبي پریمیر پروګرام ته وګورئ دوستانو دا کنورټ څه دوستانو د ما فایل mp4 و دا وګورئ mxf دا فایل ده دا راخلو ټایملاین ته ځه اچوم دغه نه فقط راکش کوم دلته اچوم دوستانو په دغه فایل باندې تاسو په ډېر اسانۍ کولی شئ کار وکړئ ایډیټ کړئ تغییرات پکې راولئ په همدغه شکل باندې ډېرې غټې پروژې تاسو کولی شئ چې مخته یې بوځئ او په ډېر اسانۍ او په سهولت کار وګورئ دوستانو د ما فایل mp4 و دا شی څه mxf څه ما دا ویډیو ډېره ثقیله وه او ډېره نرمه چلیږي دوستانو که چیرې د تاسو مشکل بیا هم حل نسو بیا هم د تاسو اډوبي پریمیر پروګرام ډېر سلو کار کوو نو تاسو به چی نه کار اخلئ پراکسي نه به کار اخلئ دلته هم تاسو کولی شئ پروجیکټ سیټینګ انجست سیټینګ بیا به تاسو چی نه کار اخلئ کریټ پراکسي تاسو څه کار کوي هم د ترانسپورټ وظیفه لري او هم د ویډیو حجم تر ډیره حده پورې کموي چې تاسو څو پورې په ډیره اسانۍ کار وکړئ او تاسو ته د کار په حالت کې کوم مشکل پیښ نشي نو دا ان شاء الله د اډوبي پریمیر پروګرام په پروژو کې ورته معطل شئ که چیرې اوس پورې ما د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب وکړئ او دې ته هم فکر وي چې کله تاسو خپل کار مو سر ته ورساو د انجست ټیک مارک به لرې کړئ بیا به اوکې ځکه چې تاسو هر فایل چې دلته راوړئ هغه به بیا ځي میډیا انکودر ته هلته به بیا کنورټ کېږي بیا به دلته راځي بیا به تاسو کار ته اخلئ نو تاسو کار لږ زر بیا جنجالي کوي یعنې ساده ویډیوګان هم چې حجم ډېر کم وي چې تاسو دلته راخلئ هغه هم تاسو به کنورټ کړئ او دې ته مو پام وي چې میډیا انکودر فقط د کنورټ لپاره نه ده میډیا انکودر پروګرام ډېر کارونه سرته رسوي چې انشاءالله په راتلونکي درسونو کې د اول نه تر اخره پورې د میډیا انکودر درسونه زه تاسو ته وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې تاسو هغه زده کړئ کار ته واخلئ څو پورې ما هم خپلې ټولنې د خدمت کړی وي او تاسو هم یو څه زده کړي وي دوستانو دا و د مونږ د نن ورځې درس په راتلونکي درس کې انشاءالله په شي باندې غږیږم د پروجیکټ نه لاندې دا خو مې ویلې پروجیکټ خلاص و نیو د پروجیکټ نه لاندې team project sequence from clip bin search bin shared project offline file adjustment layer legacy title Photoshop person tone black video caption color matte HDM person tone universal counting leader transparent video انشاءالله په دوه باندې غږیږم دوستانو دا و د موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې کې چې تاسو یو څه زده کړئ او دا ویډیو مو خوښه شوي چیرې دا ویډیو مو خوښه شوي
دا ویډیو سره لایک کړئ که چېرې کومه پوښتنه لرئ ما ته یې په کمنټ کې ولیکئ ضرورتمند د تاسو پوښتنو ته جواب وایم دوستانو د ما د ویډیوګانو نه که چېرې تاسو حتی یوه دانه نوې موضوع مو زده کړې وي نو د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پورې زه پوه شم د ما دا زحمتونه بې ځایه نه ځي تر بیا په مخه مو ګلونه الله محمد